امیر المؤمنین ملا هیبت الله خپلو دریو نږدې باوري کسانو ته د ځان ساتنې سپارښتنې کړي دي. دغه کوم کسان دي؟ د چا لخوا ورته د مرګ ګواښ جوړ دی؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د کډوالو او راستنېدو چارو د وزیر خلیل حقانی له ترور وروسته د اسلامي امارت امیر المؤمنین ملا هیبت الله د کندهار والي ملا شیرین، د بلخ والي یوسف وفا او د خپلو ځانګړو ځواکونو قومندان عبدالاحد طالب ته سپارښتنه کړې چې خپل امنیت ته پاملرنه ډیره کړي. افغانستان انټرنیشنل پښتو ته په کندهار کې باوري سرچینو ویلي چې د اسلامي امارت د کډوالو او راستنېدو چارو د وزیر خلیل حقانی له وژل کېدو وروسته د اسلامي امارت مشر په پرله پسې توګه له خپلو دریو نږدې ملګرو سره ناستې او خبرې کړي دي چې له احتمالي بریدونو څخه ځانونه خوندي کړي. د اسلامي امارت مشر په بیلابیلو برخو کې خپل سلاکاران او استازي لري، خو په سیاسي او امنیتي برخه کې یې تر ټولو نږدې کس د کندهار والي ملا شیرین دی. ملا شیرین د ملا هیبت الله په ټولو ناستو او لیدنو کې سوب وي او په ډیرو پریکړو کې د نوموړي نیز او رای ته ارزښت ورکوي. د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله په همدې لیندۍ میاشت کې د کندهار د امنیتي جاج اخیستو په موخه دوی ځلې د مخابرې له لارې د قومندانۍ او حوزو له مسؤلانو سره خبرې کړي دي. په کندهار کې د اسلامي امارت والي ملا شیرین هم په پرله پسې توګه په امنیتي ناستو کې د ادارو او مسؤلانو ترمنځ د همکارۍ، همغږۍ او امنیت پر خوندیتابه ټینګار کړی او ټولو امنیتي ادارو ته یې امر کړی چې ګزمې او پلټنې ډیرې کړي. د تیرې یونۍ یا یکشنبې پر ورځ د لیندۍ پر 25مه له کندهار څخه سرچینو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي وو چې په کندهار کې پلټنې او ګزمې ډیرې شوي او امنیتي کسان له شکمنو وګړو څخه د پیژنپاڼو، ځای او دندو په اړه پوښتنې کوي. سرچینه وایي چې د کډوالو او راستنېدو چارو د وزیر خلیل حقانی له ترور وروسته ملا هیبت الله د خپلې ځانګړې کړۍ امنیت ته پاملرنه ډیره کړې او له خپلو دریو باوري کسانو یې غوښتي چې خپل تګ راتګ او د دفترونو امنیت خوندي کړي او له وګړو سره په لیدنو کې اړین امنیتي تدابیر په پام کې ونیسي. ملا شیرین څوک دی او څه رول یې لوبولی؟ ملا محمد علي حنفي مشهور په ملا شیرین اخوند د کندهار د ژیړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی د اسلامي امارت د بنسټ ایښودونکو له ډلې دی او د اسلامي امارت لومړي مشر ملا عمر او اوسنی مشر ملا هیبت الله ته تر ټولو نږدې کس بلل کیږي. ملا شیرین د اسلامي امارت د لومړي مشر ملا عمر د کورنۍ امنیت مسؤل هم و. نوموړي ډیر وخت له خپلې کورنۍ سره په پاکستان او قطر کې تیر کړی او له همدې ځایونو څخه یې هم ډیری مهال فعالیت کاوه. ملا شیرین په تیرو 20 کلونو کې د ولسواکۍ پر وړاندې د اسلامي امارت د ډیرو جګړو او استخباراتي پلانونو جوړونکی او رهبري کوونکی پاتې شوی او له امریکا سره د دوحې د سولې په خبرو کې د اسلامي امارت د خبرو اترو ډلې غړی هم و. هغه په تیرو 20 کلونو کې په کندهار او غزني کې د اسلامي امارت والي، په سویلي زون کې د استخباراتو مسؤل او په ډیرو برخو کې د اسلامي امارت د مشرانو سلاکار پاتې شوی او په همدې سیمو کې یې سختې جګړې رهبري کړي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د کندهار د پخواني مخکښ قومندان جنرال عبدالرازق اسکزي د ترور پلان هم ملا شیرین جوړ کړی و. په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا واک ته رسیدو وروسته ملا شیرین لومړی د کابل والی وټاکل شو. وروسته د اسلامي امارت د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو مرستیال او د 1402 لمریز کال د غوایي میاشتې پر 14مه د یوسف وفا پر ځای د کندهار والی وټاکل شو. نوموړی د اسلامي امارت د هغه کمیسیون مشر هم دی چې په منظم ډول له پاکستان سره د پولې په اوږدو کې د ستونزو د هواري په موخه خبرې کوي. د ملا شیرین اوسنی رول: ملا شیرین دا مهال د اسلامي امارت په منځ کې امیر المؤمنین ملا هیبت الله ته د سیاست او امنیت په برخو کې یو مهم او نږدې کس ګڼل کیږي. سرچینې وایي ملا شیرین له پاکستان سره پراخې پټې او ټینګې اړیکې لري او څو ځله د ملا هیبت الله په استازیتوب له پاکستاني چارواکو سره د سیاسي او امنیتي ستونزو د هواري په موخه لیدنې ترسره کړي دي. نوموړی د 1402 لمریز کال د مرغومې میاشتې پر 14مه د یو پلاوي پر مشرۍ په اسلام آباد کې
له پاکستاني چارواکو سره څو ناستې ترسره کړې. په دې ناستو کې د اسلامي امارت پلاوي هڅه کوله چې د پاکستان او پاکستاني طالبانو ترمنځ ترنګلتیا پای ته ورسوي او د سولې خبرې وکړي. هغه مهال پاکستان ته د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر پر ځای یو والی تګ او پاکستاني چارواکو ته اسلامي امارت د مشر ملا هیبت الله پیغام رسولو د ګڼو کتونکو ترمنځ بیلابېلې پوښتنې راوټوکولې. له ملا شیرین سره لیدنې، د اسلامي امارت د مشر موندل او نوموړي ته نیغه استوزه لیږل د بهرنیو استازو او آن د اسلامي امارت د کابینې غړو ته ستونزمن دي. له همدې کبله ډیری وزیران، والیان، قمندانان او د ادارو مشران خپل شپږ میاشتینی او کلنی راپورونه له ملا شیرین سره ګډوي. د اسلامي امارت ډیری چارواکي هڅه کوي چې د کندهار له والي سره اړیکې ټینګې کړي او ملګرتیا ورسره وپالي. په همدغه کال کې د لوړو زده کړو، پوهنې، رسنیو او کلتور، قانونو او پېټرولیم او مالیې وزارتونو، افغانستان بانک، سرې میاشتې او یو شمېر نورو وزارتونو استازو په کندهار کې د اسلامي امارت له والي ملا شیرین سره د هغه د کار په دفتر کې لیدلی او خپل راپورونه یې ورته وړاندې کړي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې ملا شیرین د هرې ادارې جزئیات او معلومات د اسلامي امارت له مشر ملا هیبت الله سره وخت پر وخت ګډوي او بحثونه پرې کوي. د 1402 لمریز کال د سلواغې پر 4مه د افغانستان د 14 ولایتونو سوداګرو او صنعتکارانو له کندهار والي ملا شیرین سره په لیدنه کې د صنعت او سوداګرۍ د ستونزو د هواري په موخه ناسته کړې وه او افغان سوداګرو غوښتل چې د اسلامي امارت مشر ته مخامخ خپل ستونزې ووایي، خو پر لیدو یې بریالي نشول او هغه ته یې د ستونزو د هواري استوزه او خبره د ملا شیرین له لارې ولېږله. بهرنۍ لیدنې، په تیرو 3 کلونو کې ګڼو بهرنیو استازو، دین پوهانو او د هیوادونو استازو هڅه کړې چې په کندهار کې د اسلامي امارت له مشر سره وویني، خو نوموړي له هیڅ لوري سره لیدنې نه دي ترسره کړې او د لیدنو لپاره یې ملا شیرین خپل استازی ټاکلی. ملا شیرین هم د همدې لیدنو پیغامونه تر ملا هیبت الله پورې رسولي دي. تیر کال د مرغومې په میاشت کې پاکستانی سیاستوال ملا فضل الرحمن افغانستان ته د یون پر مهال هڅه وکړه چې په کندهار کې له ملا هیبت الله سره وویني، خو هغه یې لیدنه رد کړې وه. د ملګرو ملتونو استازو په پرله پسې توګه هڅه کړې چې د اسلامي امارت مشر وویني، خو بریالي شوي نه دي. د روان کال د وږي په میاشت کې په افغانستان کې د یوناما مشر روزا اوتنبایوا کندهار ته تللې وه، خو له ملا هیبت الله سره په لیدو بریالي نشوه. د لیندۍ میاشتې پر 10مه د چین یو لوړپوړی پلاوی کندهار ته تللی و او غوښتل چې د اسلامي امارت له مشرتابه سره د پاکستاني طالبانو پر تړاو د اسلام آباد اندېښنې ګډې کړي، خو دغه پلاوی هم له ملا شیرین سره لیدلی او خپله استوزه یې نوموړي ته سپارلې ده. د ملا هیبت الله نور نږدې کسان، ملا هیبت الله یو شمېر نور ځان ته نږدې وزیران، والیان، جنگي قمندانان او سلاکاران هم لري چې باور پرې کوي او په ځینو برخو کې ورڅخه مشورې اخلي. عبدالاحد مشهور په طالب مولوي صاحب نوموړی د هلمند اصلي اوسیدونکی او د اسلامي امارت په منځ کې له جنگي قمندانانو ګڼل کیږي. هغه د ولسواکۍ پر مهال په هلمند کې د اسلامي امارت والی و او ډېرې جګړې مخې ته وړي دي. طالب مولوي 2 ځلې افغان ځواکونه ونیو او څه موده په باګرام کې بندي هم و، خو نوموړي له هغه ځایه هم فعالیت کاوه. طالب مولوي په تیرو 16 کلونو کې د اسلامي امارت یو فعال جنگي کس او د اسلامي امارت د جنگي ماشین اصلي پرزه بلل کیږي. هغه د اسلامي امارت په اوسنۍ واکمنۍ کې څه موده د هلمند والی و او اوس مهال د اسلامي امارت د مشر ملا هیبت الله د ځانګړو ځواکونو قومندان دی. ملا هیبت الله ځان ته د ملایانو یوه مشورتي ډله هم جوړه کړې چې په ټولنه کې د ډیرو بندیزونو مشورې هم همدغه ډله ورکوي. په دې ډله کې د کندهار د اسلامي امارت د ملایانو ډلې مشر مولوي ملک شاه، د هغه مرستیال اختر محمد زعفرانی، عبدالحکیم مغفور، د هلمند د ملایانو ډلې مشر محمد اسماعیل، د زابل د ملایانو ډلې مشر عزیز الله طیب او د فراه، هرات او نیمروز ملایان او یو شمېر نور کسان هم پکې ګډ دي. د امنیتي تدابیرو سپارښتنې، په کابل کې د اسلامي امارت د کډوالو او راستنېدو چارو د وزیر خلیل حقانی تر وژلو وروسته د اسلامي امارت په منځ کې د لوړپوړو چارواکو د امنیت ساتنې په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي.
دغه اندېښنې داسې مهال دي چې د اسلامي امارت د کابل او کندهار د کړیو ترمنځ د اختلاف راپورونه ورکول کیږي او د اسلامي امارت یو شمیر کابل میشتي مشران په ځانګړي توګه د حقانی ډلې کسان پر خپل مشر د هغه د توندو او سختو تګلارو له امله نیوکې کوي. د اندېښنو او د داعش وسلوالو ډلې فعالیتونو ته په پام په کابل کې د اسلامي امارت استخباراتو او په کندهار کې ملا هیبت الله د امنیتي تدابیرو پر ټینګښت تمرکز ډیر کړی دی. سرچینه وایي چې ښایي د نوو امنیتي پروسیجرونو له مخې د اسلامي امارت د مشرانو تګ او راتګ لږ او له وګړو سره په چلند کې بدلون راشي او د امنیتي ګواښونو په ډیریدو سره د اسلامي امارت د دفترونو او امنیتي ادارو امنیت سخت شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.